دوستانو زه چې ماشومتوبه غټه شوې یم دې سره یم خو د مور اوس خو نور ستره شوه کنه خپل کارونه دې په خپله ما کار وکړي چې کړی خپل ژوند کې ستا نه مې نظر اخیستی آفرین. دا اوسه پورې دا اوس وا چې نه ته به خپل کارونه نور خپله کوې داسې نه کېږي که نه زه چې هر کار کوم وایم رڼا دا صحیح ده دا کار صحیح ده دا کار به صحیح خو نو داسې هم نه کېږي چې ته په هر څه کې زما نه پوښتنه کوې هر څه کې هر کار چې کوې نور یې ونه کړم سمیر جان سلام علیکی همی داشته باشیم دیگه من زیاد پر حرفی میکنم همیشه سلام علیکم دوستان عزیز امید که جور صحتمند باشین امروز آمدیم که بیا درکه گلم امروز آمدیم که جا به حساب دیگه میله به حساب میشم رنا جان با ما دیگ پخته کده البته از ول پخته کده بازم یکان چیزاش کم کاستی بود و امروز آل پورا میکنم شما ببینید که چه قسم دیگ میکنه خوب دیگ میکنه یا نمیکنه خوب دیگ میکنیم خوب هر چیز یاد داریم من نظر یاد داریم خب سمیر جان یگان وقت شده که رنا دیگ پخته کده باشه بدمزه باشه باش گفته باشه که خوشمزه است رنا جان کم پخته میکنه خب خوبیش پخته میکنه من دیگه از خود نمیگم از من خوشمزه است نه از من چی؟ خوشمزه است از تو بیخی پرفکت است بگم به یک حساب نباشید تعریف مرا بکنه خیر است من بیاد بگردم خب دوستای عزیزم چی گفته بودی یک دفعه در کامنت گفتم امروز چی پخته کردی؟ من امروز برنج چیز تند که میگن یا چی؟ بریانی پخته کردیم دوستان چیز بریانی پخته کردیم امروز و پالوش دیگه چی پخته کردیم میفهمی؟ قرمه بسیار یک گپ دیگه بسیار جز مذاق هم هست ولی به ما بسیار جالب تمام میشه سمیر جان میفهمی چی؟ قرمه زهره طرق امروز قرمه زهره طرق پخته کردیم نه به خاطر میمانان یک خورکم هست او باز میگه اعصابش که خراب شوه میگم چی پخته کردی خورکم میگه چی پخته کردی قرمه زهره طرق بر پخته کردی میگه به خاطر از امو بگونه خنده میگیره هیچ نیاری دیگه باید تو در نمیذارم رنا هم کله چې غصه شي بچش تخلی زه دومره تکړه یم وګوره چای وګوره چای وګوره تا ته پته ده داسې ډېر دوستان